د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اړوند امیر اغا سیمې کې د یادې ولسوالۍ د اطلاعات او کلتور مدیریت له لوري د ګڼ شمېر ولسي وګړو په شتون کې یوه شانداره مشاعره ترسره شوله. په یاده مشاعره کې د ګرمسیر ولسوالۍ مرستیال ولسوال ښاغلي وارث مولوي صاحب ترڅنګ علما کرامو د یادې ولسوالۍ د ادبي بهیر مسؤلینو، د ادب او فرهنګ مینوالو، قومي مشرانو او زیات شمېر ولسي وګړو هم ګډون کړی و. په دې مشاعره کې ګډونوالو د خپلو شعرونو له لارې د اسلامي نظام د ملاتړ، د دین او وطن د دوستۍ، د اخلاص، صداقت او انسانیت پیغامونه ولسونو ته د شعر په ژبه وړاندې کړله چې د ولسونو له لوري ورسره په نعره تکبیر بدرګه سوله. په مشاعره کې د ګرمسیر ولسوالۍ د ادبي بهیر په استازیتوب مولوي محمد ولی محبت وویل چې دغه ډول ادبي غونډې او مشاعرې د ټولنیز شعور او فرهنګ د پرمختګ لپاره ډېر ګټورې دي او موږ هڅه کوو چې په راتلونکي هم د ته ورته پروګرامونه جوړولو کې خپله همکاري وکړو. همدارس نوموړي ځوانانو ته په خطاب کې ویل چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سنتو د راژوندي کولو ترڅنګ د خپل فرهنګ او دودونو د رواجولو لپاره دې هڅه وسي چې د ګډونوالو له لوري د عملي کولو ژمنه وسوله. باید وویل سي چې په یاده ولسوالۍ کې تر دې وړاندې هم ورته مشاعرې ترسره سوي دي. په هلمند کې د ملکي شهیدانو د معلوماتو راټولولو بهیر پیل سو.